لوګي x په توان د 3 په قاعده د 15 ساده کړئ. بیا هم کېدای شي د دې مثال ساده بڼه همدا وي، خو دلته موږ غواړو د لوګاریتم د خاصیتونو څخه په کار اخیستلو سره دا مثال په یو بل شکل باندې ولیکو. ګورئ دلته زموږ دا لوګاریتمي عدد دا توان لري، نو موږ به د دې مثال په بل شکل باندې د لیکلو لپاره د لوګاریتم د دې خاصیت څخه کار واخلو چې که چیرې موږ په لوګاریتم کې داسې یو حالت ولرو چې لوګي y په توان د z په قاعده د x مساوي کیږي په که چیرې لوګاریتمي عدد په یو توان باندې ولرو نو موږ کولی شو هماغه توان د همدې لوګاریتم سره د ضرب په حالت کې ولیکو، یعنی په دې ډول چې z ضرب لوګي y په قاعده د x سره. نو د لوګاریتم د دې خاصیت څخه په کار اخیستلو سره به دا مثال په بل شکل باندې ولیکو او وروسته به بیا وښیو چې د لوګاریتم دا خاصیت له کومه سوی دی. نو راځئ دا مثال به دلته ولیکو. لوګي x په توان د 3 په قاعده د 15 به مساوي شي په د لوګاریتم د دې خاصیت له مخې نه به یې حل کړو. دا لوګاریتمي عدد توان به دلته د ضرب په حالت کې د دې لوګاریتم سره ولیکو، یعنی 3 ضرب لوګي x په قاعده د 15. د لوګاریتم د دې خاصیت څخه په کار اخیستلو سره مو دا مثال په دې شکل باندې ولیکئ چې 3 ضرب لوګي x په قاعده د 15 سره. راځئ اوس به وښیو چې د لوګاریتم دا خاصیت له کومه سوی دی. زه به دلته یو څو دانې اختیاري عددونه وټاکم. a په توان د b مساوي کیږي په c سره. که غواړم دا حالت په لوګاریتم ولیکم، په لوګاریتمي بڼه یې ولیکم، داسې به ولیکم چې لوګي c په قاعده د a مساوي کیږي په b سره، یعنی د a مو د b په توان سره لیکلی دی چې مساوي سوی دی په c سره، لکه څنګه چې مو دلته لیکلي وه. زه اوس غواړم د مساوي د دواړو خواو د عددونه د d په توان سره ولیکم، یعنی غواړم داسې ولیکم چې a په توان د b کل په توان د d مساوي کیږي په c په توان د d سره. ګورئ دلته موږ د مساوي په دواړو خواو کې یو شان تغیرات راوستل. اوس کولی شو د توانونو د خاصیتونو څخه په کار اخیستلو سره یې داسې ولیکو چې a په توان د طاقت په طاقت کې دوانونو ضرب کړو، a په توان د bd مساوي کیږي په c په توان د d سره. دا حالت به اوس په لوګاریتم کې داسې ولیکو چې لوګي c په توان د d سره لوګي c په توان د d په قاعده د a مساوي کیږي په bd سره. دا bd کولی شو داسې ولیکو چې db. ګورئ دلته موږ مخکې دا b په لاس راوړې وه، موږ ویلي وه چې b مساوي کیږي په لوګي c په قاعده د a سره. نو راځئ اوس به یې داسې ولیکو چې لوګي c په توان د d په قاعده د a مساوي کیږي په d به خپله ولیکو d ضرب د b په ځای باندې به لوګي c په قاعده د a ولیکو. نو ګورئ د لوګاریتمي عدد دا توان مو دلته د همدې لوګاریتم سره د ضرب په حالت کې لیکلی دی. لوګي c په توان د d په قاعده د a مساوي کیږي په d ضرب لوګي c په قاعده د a سره. نو وموښودل چې د لوګاریتم دا خاصیت په دې ډول په لاس راغلی دی.